اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم چې کوم د اسپندیار شاري او بګړګنج یونین کونسل سره مې تعلق ته او پارټي چې کوم نو د پی ټی آی ورکر یم سابق ناظم هم پاتې شوم او د ډیسټریکټ مردان چې کوم دی د یوت جنرال سیکریټری او اوس چې کوم دی د ټایګر فورس ډیسټریکټ مردان یو ذمہواری حواله شوی دا نو هغه چې کوم دی د پوکل پرسن اصل کې زموږ بیسیکلی پارټي چې کوم نه هغه پیپل پارټي وا چونکه زموږ مشران په پیپل پارټي کې وا او کله به چې موږ یا د خان صاحب انټرویو نه کته یا د هغه هم چې تقریر وریدو نو هغه به موږ کې هغه ډېر جذبه پیدا کړه نو د اکه وجه نه هغه چې کوم خبرې کولې دا هغه د یوې خبرې نشي ځکه ډېر زیات دغه شوم هغه دا خبره چې هغه درې خبرې کولې کې یو خبر هغه ضرور د نبی علی السلام کوله نو په دک باندې زما ډېر به انتهایی خوښ شو او په دغه وجه باندې چې کوم د ما پی ټی آی جوائن کړل ټایګر فورس خو چې کله په ملک باندې یو مسله رااله چې کله وی چې ګرانی شروع شو یا د مسلې تر شروع شو نو په دغه وجه باندې بیا خان صاحب چې کوم دی یو فورس جوړ کړ هغه نوم ټایګر فورس هغه کې بیا د پارټي مشرانو سره شکرګزار یم د مردان چې هغه بیا ماته ذمہواری راکړه او اک ذمہواری چې کوم دا نو ما د مردان د عوامو د وجه چې کوم دی خوخه کړه چونکه زما یو خپل ټیم دی هغه ګرځي راګرځي باقاعده مختلف ځایونو کې ډیوټیانه یا په سټورونو په سستا بازار کې داغه نه علاوه په هسپتالونو کې میکسیمونو کې ډیوټیانه کې او هغه هم صرف په دی وجه جوائن کړل دي چې زما د وجه چاته پیدا ورسي ټایګر فورس حقیقت ته پهلا چې کله سٹارټ کې راغی نو ټایګر فورس نه ډیرو خلکو ګیلې معنی مې چاوي چې د دې نور څه کار نشته دی په بازارونو ګرځي دا چل بو کو هغه چل بو کو هغه ورځو کې چې کم نه زموږ دلته اسسټنټ کمشنر میډم ګلبانو یاره هغه چې کوم ډیوټي مون سره کړی دا هغه زړه شکرګزار نو ټایګر فورس یو داسې سیس دی چې په کم ځای کې تاسو ګورئ نو سبا خلک وی ګرانی ده نو د چینو ریټونو ته تاسو ګورئ په مختلف ځایونو کې چې کم دی دا هغه مختلف ریټونه دي نو لکه دا څه وجه ده ولې دا چینی خو یو شانت چینی ده نو مثلا په یو سٹور کې یو ریټ ته په بل سٹور کې بل ریټ ته دلته په بازارونو کې چې کم دی دا هغه ریټونه بدل دي نو دغه لپاره ټایګر فورس جوړ شوی دی چې د دې مخنیوي وکړي چې دا خلک دا کم خلک چې غلطي سوداګانې خرڅي یا غلط ریټونه ورکړي د دې لپاره ټایګر فورس جوړ شو چې دا مونږ چې کوم د سرکار ته داخلك مخې ته کو هله ځلې خو نن سبا شروع دي یره د الله تعالی د طرف یو وبا راغله د کرونا او ډېر خطرناک وبا ده نو په هغه کې مختلف ځایونو کې چې کوم دي نو مونږ ډېر زیات اکټیویټي شروع کړې دي نن سبا زمونږ چې کوم کمشنر صاحب راغله دي یا ډي سي صاحب دي دغه شان ای ډي سي صاحب دي اسسټنټ کمشنر را چې دا پدې کې موږ سره پدې حالو ځل کې چې کوم نو ډیر زیات اکټیو دي زه دا غي شکریا مدا کوم ځکه چې پرونه موږ یو اکټیویټیز کړو مختلف چوکونو کې موږ ماکسونه خلکو لور کړلو تاغه نه علاوه موږ زو زه په زه باندې خلکو توای فاصلو کې اوسه یا فاصله جوړ کې دغه شان داغي ته موږ دا یو پیغام ورکو مختلف ځایونو کې هسپتالونو کې یا چوکونو کې یا په منډو کې مختلف مسجدونو کې موږ خپل ډیوټیانه حواله کړی دي ملګری کې لګیا دي نو موږ وایو چې الله تعالی دا څومره مسلمانان چې دي دا الله تعالی دی وبا نو ساتي څنګه چې شازي به تاسو ته پته ده تاسو هم په موقع باندې موجود وي چې بل زمون ډیره ته منسٹر صاحب راغلی ضیاء الله بنگش صاحب او ورسره هم چې زمونږ کم د پی کې 53 ایم پی ای عبدالسلام افریدی صاحب او امیر پرزن صاحب هم ایم پی ای او دغه چې کم دی روی کمار بای هم چې کم دی نو ایم پی ای دا ټول راغلی هم د ټایګر فورس وا هغه تر راغلو او ملګرو ته یو میسج ورکونه زه دا غلم چې دا میسج چې کوم دی تاسو د ملګرو سره شیر کړئ نو دی به هم ګوري मेरी गुजारिश होगी
हमारे जितने भी ये वीडियो देखने वाले हमारे लोग हैं, उनसे भी ये गुजारिश होगी कि जो जिम्मेदारियां हमारी टाइगर फोर्स के ज़िम्मे लगी हुई हैं, तो उनमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर के अहकाम के मुताबिक टाइगर फोर्स ने हर एरिया में पहुंचना होता है, हर जगह पे निशानदेही करनी होती है। और जो महंगाई के ख़िलाफ़ जो अमल जारी है, उसमें आप लोगों की सपोर्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप लोग निशानदेही करेंगे और उस पर हमारी टाइगर फोर्स वहाँ पहुँचेगी, इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करेगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मैदान के जितने भी हमारे लोग हैं जो इस पैगाम को देख रहे हैं, और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप हमारी इस टाइगर फोर्स के साथ भरपूर ताउन करें। आपका ताउन इस मुल्क के लिए भी बहुत फ़ायदे में रहेगा, इस इलाके के लिए भी फ़ायदे में रहेगा, और जो महंगाई का एक जो अभी सिलसिला जारी है उसके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह इसके खिलाफ। और मैं इंतज़ामिया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी मैं यही कहूँगा कि हमारी टाइगर फोर्स के साथ मुकम्मल उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये आप लोगों की सपोर्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये टाइगर फोर्स बनी हुई है। څنګه چې تاسو دا ویډیو وکړه دا نور ملګرو سره هم شیر کې او چې دا کم پیغام غي تاسو تور کړل دي نو په دې باندې عملو کې او دا زموږ ملګری په دې باندې لګیا دي کار کوي، تاسو را سره هم په دې کې شامل شئ. ډي سي سیف سره او کمشنر سیف دي سره او اسسټنټ کمشنرانو او ډي سي سیف د ټولو سره هم په دې باره کې میټینګ شوې دي چې موږ دلته د رمضان د پاره یو پیکیج ورکول غواړو، دا غیر پر سستا بازار موږ لګو مختلف ځایونه رجسټریشن دی یا دلته نور څه ځایونه دي هغه حواله سره موږ خبرې کړې دي، ارزانه باره کوم سم خبره اترې کړې دي، ان شاء الله پاکه باندې هم د لګ ورځو کې کار شروع شي خیری. پیغام خدا دې چې خاد آباد سے او ټول مریو سے چې څومره خلک موږ ګوره نن سبا پښتون پسې شوي دي یا زموږ مسلمانانو پسې شوي دي، نو زه دې ټولو ته یو پیغام ورکول غواړم چې موږ ټول شکر الحمدلله یو او چې کومه کلمه ویلې په دې کلمه زموږ ایمان دی، ټول ملګرو ته راځي مشترکه دا زموږ ملک دی، دا سیاسي پارټي نه دا بزي او راځي دا بکله یو پارټي کله بل پارټي زم د ملک لپاره سوچ پکار دی، د ملک د عوام لپاره سوچ پکار دی، کم چې زموږ نوې نسل را روان دي ته دې لپاره یو سوچ پکار دی. کوم ګوره نن سبا تعلیمونو ته ګوره یا زموږ د خلک نن سبا ډېر په نشو تماشو یو ډېر خطرناک نشه چې کوم د آیستا راځي چې د دې د خلک بچو راځي د ملګرتیاو کې د پاټو ماټو په تمکیږي ما راځي چې ټول یو موټی شو او دا زما پیغام هم دی او زمانه سم کې د خپل د پاره کوم ان شاء الله.